بسم الله الرحمن الرحیم. حیاتی اداری او ما قدرمل وکیل صاحبان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب سپیکر صاحب، د تیر کال چې تا څومره مالیه جمع کړې، ډیر خلک وایي رحماني صاحب غټې پیسې لري او غټ شرکتونه لري. نو که ته دا درانه میز نه په بلې اجنډا کې چې تا څومره مالیه وزارت مالیه ته جمع کړې ده او څومره تیل راغلی او څومره پیسې تا جمع کړي، یو او بل رئیس صاحب دې هغه کې خو 150,000 امریکایانو او تیل په هماغه تعداد را روان دي چې دا تیل چیرته ځي. هماغه تیل هماغه 150,000 امریکایان چې دلته وو، هماغه تیل دې وطن ته واردېږي. اوس نه پوهېږو چې دا وزارت مالیې کې د دې تاسو ټکس څومره ورکړی چې سبا نه بل سبا له خیره د خپل میز نه دې ولس ته ووایه چې ما دومره مالیه افغانستان ته جمع کړې. او بل راځم دومه موضوع د ټي سي آر سي کمپنۍ چې کومه ده، دغه اور چې کوم لګېدلی و، سرچینې وایي چې دغه اور د ټي سي آر سي کمپنۍ له درک نه دغه اور لګېدلی، ولې چې دوی هغه ټیسټ وایي زنډولی بالاخره دې ته ورسېد چې اور ولګېده. نو سرچینې وایي چې دغه اور د ټي سي آر سي کمپنۍ نه لګېدلی. نو رئیس صاحب دغه ټي سي آر سي کمپنۍ به هم راوغواړئ را روان هغه ته مجلس ته. ټول وکیل صاحبان هم وایي چې دغه ټي سي آر سي کمپنۍ کې د منګه د شورا غړي هم شریکان دي او خصوصا رئیس صاحب ته یادوي چې رئیس صاحب رحماني په دې کې شریک ده. نو توجه دې غواړو رئیس صاحب وزارت مالیه که راځي وزیر د مالیې دغه د رئیس صاحب رحماني چې څومره مالیه جمع کړې دي تیر کال، چې هغه د ولس ته هم په ډاګه سي او وکیلانو ته هم په ډاګه سي. نو وزیر مالیې به ما خبرې اوري، اول خو نن به زوی امرام نسي او که راغی نو دغه ځان سره د ګزارش راوړي چې رئیس صاحب څومره ټکس ورکړی ده او دلته ډېر تعداد وکیل صاحبان دي چې هغه د تیلو هغه لري، هغه د خپل ټکس په ډاګه کي. او ټي سي آر سي کمپنۍ رئیس صاحب باید راوغوښتل سي دا اور چې کوم لګېدلی ده، سرچینې وایي دا مې درېم واري درته دغه کړه چې دا باید راوغوښتل سي او دغلته موږ ته جواب ورکړي دا اور لګېدلی د ټي سي آر سي کمپنۍ نه. او په دې کې د موږ د پارلمان غړي په دې کار کې ورسره شریک دي. ومن الله توفیق.